أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. مخکې آیت کې ذکر شو چې د دنیا دا ټول شیزونه دا صرف د یو څو ورځو دپاره دي، عارضي طور باندې او دا ټول فنا کېدونکي. او هغه څه چې د الله پاک سره دي نو هغه همیشه او هغه ډیر بهتر او غوره. خو دغه همیشه بهتری او خوشحالی انسان ته حاصلیږي په هغه صورت کې چې د هغه شیزونو نه ځان بچ کی د کمونه چې د منع کړی شوی. الله پاک فرمای ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسو ځان بچ کو د غټو هغو ګناهونو چې تاسو منع کړی شوي یې د هغې نه، نو الله پاک فرمایي نکفر عنکم سیئاتکم، ستاسو واړه ګناهونه هغه به موږ تاسو ته معاف. والذین یجتنبون کبائر الاثم، او هغه کسان چې ځان ساتي کبائر الاثم د غټو ګناهونو، والفواحش او د بی حیايي، واذا ما غضبوهم او کله چې دو غصه شي یغفرون نو دو بخنه کوي. ځکه د غصې په حالت کې بد ردی ویل کنزل کول دا علامات د منافق. حدیث شریف کې چې د منافق کم علامات ذکر شوي دي په هغې کې یوه نښه او علامه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې د چا سره جنگ جګړه شیره ده نو دی به کنسل. نو الله پاک فرمایي چې دغه مؤمنان کله چې دو غصه شي نو دو بخنه کوي. والذین استجابوا لربهم، او هغه کسان چې قبلوي حکمونه د رب خپل، واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه، وامرهم شورى بینهم، او کار ددو مشوره کول وی په مینز ددو کې، په خپل مینز کې د یو بل سره مشوره کوي. مراد د دین اتفاق او اتحاد، چې دو سکار کوي نو ردو په مینز کې دومره اتفاق دی چې هر کار هغه په مشورې سره. کله چې اتحاد او اتفاق دا ختم شي نو بیا څوک د یو بل سره مشورې کوي. خو مشوره کول دا په حکمونو جوړولو کې نه ده چې د حکمونه جوړی د هغې دپاره مشوره وکړي، بلکې کم حکمونه او احکام هغه چې جوړ شوي دي د هغې د چلولو دپاره دو مشوره کوي چې دا په څه طریقه باندې اوس نافذ کړو او وایي. نو مشوره به د داسې کارونو دپاره کوي وس چې څوک جرایم وکړي نو هغه بیا لاړ شي د وکیل سره مشوره کوي چې داسې کار مې کړی دی د دې دپاره اوس یو لار پکار، نو هغه ولا بیا هغه لارې تلاش کوي چې هغه
احکامات جوړی بیا د ځان تاویلات کوي په هغه کې په داسې طریقه چې ناجایز هغه جایز طرف ته راوګرځي ومما رزقناهم ينفقون او بعضی د هغه مالونو نه چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون خرج کوي په لار د الله پاک والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون او هغه کسان اذا اصابهم کله چې ورسیږي دوی ته البغي زیاته د چانه وتا زیاته ورسی سو کو سره زیاته وته هم ينتصرون ندو بدل اخلی مخکی آیت کی ذکر شو چې کله غصه شي نو معافی کوي او په دې آیت کې چې کله وسره سود زیاته وکي نو دو بدل اخلی کارر دی دوانو آیتونو په مینس کې د یو بل سره اختلاف معلومیږي تعارض چوته لیکن په حقیقت کې ردو په مینس کې هیڅ اختلاف نشته کله چې د مؤمن په باره کې د غصه شي نو یو بل ته معافي کوي او کله چې وسره کافر سره زیاته وکي نو د کافر نه بدله او انتقام او یاد دینا هغه مراد دي چې کم کسان هغه ظلم زیاته وکي او معافی غواړي نو الله پاک وایي دو وتبخنه کوي معافی ورته او دویم هغه کسان چې ظلم زیاته وکي او بیا خپل ظلم زیاته منی هم هغه باندې ټینګ ولاړ نو دا هغونه بدله اخلي ردی د پاره چې ردنه چرته لیونه سپې جوړ شي دی به سبا په هر سړي بیا غوته کی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا پلار تیرېدو او واقعا مخکې ذکر شوی دا تیر شوی او یو قبطی او یو بنی اسرائیلی او د قبطی ظلم کو په بنی اسرائیلی باندې او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله لاړو او دا خبره او توکل موسی علیہ السلام د توی چې تا دا ظلم ذاته مکو نو هغه په موسی علیہ السلام پسې هم را دغه شو چې تپکې چاره وسته یعنی په خپل ظلم باندې برقرار ولاړو خپې مضبوط ولاړ نو الله پاک فرمایي فوکذه موسی فقضى علیه چې موسی علیہ السلام ولې شکر پرې خو دا کی څه عمره تکبر راغلی عمره زور ورونه چې پار سړي باندې نو بیا دې شیشو دا یو څوک سره بیا خبره ختم نو چې کله د کافر د طرف نه وته ظلم زیاته ورسی نو دا هغه انتقام او بدله اخلي او بل ځای الله پاک دغه صفت بیان کړی دی رحماء بینهم اشداء علی الكفار رحماء بینهم چې دا مؤمنان د کافرو په باره کې ډیر سخت او په خپل منځ کې د یو بل سره رحم دی لري وجزاء سیئه سیئه مثلها او بدله د بدای بدوی مثلها پشانده یعنی چې کله ستا سره سو بد وکي ظلم زیاته د سره وکي نو حق ته دومره حاصل دی چې خپل بدله توا خود دینه زیاته کول دا ستاسو لپاره جواز نه لري دغه صورت ستاسو لپاره جایز دی خود اعلی صفاتو تقاضا هغه دانه د هغه داده چې فمن عفا واصلح فاجره على الله چا چې معافي وکړه واصلح او خپل عمل هغه برابر کو فاجره على الله
نو اجر د په الله پاک باندې دی ردی بدلا او ثواب هغه بوله الله ورکړي انه لا يحب الظالمين یقینا الله نخوخي ظالمان ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل او خامخا چا چې بدله واغستا رستو د ظلم کولو نه پدبان فاولئک ما علیهم من سبیل نو دغه کسان نشته په دو باندې هیڅ ملامتیا کله چې چا سره ظلم زیاته وشي او ډېر د خپل حق تپوس کوي نو چې کله د کمزوري نو خلکی ملامت کوي اوس ته چاره وځي چې ته اوس دا غلط تپوس کوي ته دا غسر خبرې کوي لکه خو غریب سړی بس په قلاره کې نه سړی الله پاک وایي نه په د ملامتیا نشته حقیقت کې انما السبيل على الذين یقینا ملامتیا په هغه کسانو باندې دا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلق باندې ويبغون في الارض بغیر الحق او دو لټوي سرکشی کوي پزماکه کې بغیر الحق پنا حق باندې اولئک لهم عذاب الیم دغه کسان د دوی لپاره عذاب دردناک دی ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور او خامخا چا چې صبر وکړو وغفر او معافي وکړه نو ان ذلك لمن عزم الامور یقینا دار فرض کړی شوی کارونه دوا حکمونه دی په اسلام کې یو عزمت یو رخصت نو رخصت هغه صورت ده چې هغه جایز ده لیکن عزمت دا غوړه صورت ده الله پاک وای دا هغه کارونه دي چې دا د عزمت په زمره کې راځي نو چا چې صبر وکړو او بخنه وکړه معافي وکړه نو دا د هغه کارونه دي چې دا فرض کړی شوی دي او هغه کسان یجتنبون چې دو ځان ساتي کبائر الاثم دا غټو ګناهونه والفواحش او د بی حیاینا واذا ما غضبوهم او کله چې دو غصه شي یغفرون دو بخنه کوي والذین او هغه کسان استجابوا لربهم چې قبلوي حکمونه در خپل واقاموا الصلاه او پابندی کوي د مانځه وامرهم او کار ددو شورا بینهم مشوره کول دی پمن ددو کې ومما رزقناهم او د هغه مالونو چې ورکړي دي موږ دوته ينفقون دو خرج کوي په لار د الله پاک کې والذین او هغه کسان اذا اصابهم البغي کله چې ورسیږي دوته زیاته د چانه هم ينتصرون ندو بدل اخلی وجزاء سیئه او بدل دبدی سیئه بدیدا مثلها فشان دهغی فمن عفا پس چاچی معافی وکڑا واصلح او عمل برابر کو فاجره على الله نو بدل دهغا پا اللہ پاک بانی دا انه لا يحب الظالمين یقینا الله پاک نخوخی ظالمان ولمن انتصر
او خامخا چا چې بدله واغستا بعد ظلمه رستو د ظلم دا غنا فاولئک ما علیهم پس دغه کسان نشته پدو باندې من سبیل سملامتیا انما السبیل یقینا ملامتیا علی الذین فاغ کسان باندې دا یظلمون الناس چې دو ظلم کوي په خلق باندې ويبغون فی الارض او دو فساد جوړي پزماکه کې بغیر الحق فنا حقا اولئک لهم دغه کسان د دو د پارا عذاب علیم عذاب دردناک ته ولمن صبر او خامخا چا چې صبر وکړو وغفر او بخنه وکړه ان ذلك لمن عزم الامور یقینا دا د فرض کړی شوی کارونه دي